هر محفل کې یاره ماله بیا فرمایش راشي د مخکې ورځو کې د کالج ټیم راغوښتو 50 شاعران دي ماما ایو ته انا هغې به پکې اواز وکړه ماما ته اوس په خولې څه وایې نو مې دا نور زه په کونه وم پښتو مړولې شوې ده که نه په خولې څه وایې لکه خاکه نه وه نوم نه ورته خو ما خو تعلیم معلم نه ده کړی جټ غوندې کې هم خو وګرځېدم د جونګړې نه تر کلبه نو هر څه پته راته ولګېده نو ای ماما زه ته پکې په خولې څه وایې نو همدا نور زه په کونه وم خو بس هغه خبره یې زه ورته وکړم وایي د پېښور نه یو سړی سره تعلق جوړ شوی دی او بابا نو پخوا دا یارانې به ډېرې مضبوطې یا رشتې به پکې وشوې چې دوست به شو ان هغه ته یې راشه یاره زموږ کلي ته چته او ډېر مزېدار علاقه ده چکر به هغه ورته وي درځم پېښور ته چې به خلک ته نو خلک به له خپل ماسخوتان راغی تپوس وکړي مشرانو هغوی به وایي پلانې پېښور ته ځي اوس امریکې لندن نه راشي پته نه لګي منزل لنډ شي ما خو ساده وه خو نو دوستانې ورسره چې خبره ګرړېږي نو وورېږي نو بابا خپله ښځه را روانه کړه وایي زه چې ځو نن هغه سره نو راغلي دي صحابای ته چې راغلي تپوس یې کړی د هغه د مکان نو چا ورته کور خو نو موبلیل خو نه وي هغه مال اوس خو په موبلیل یې اشاري نو بس هغه یې کره ور دننه شوي دي دا خوشحاله شوه چې هم ګاونډې راغی فلاني دي کره د پېښور نه وي مېلمانه راغلي دي او د سره یې دوستانه وه درنه یې کړه خبره نو هغه یاره څه چلو شي چې دی چا باسکله د پېښور دې سړي ته وایي ځه که نه چې وګورځو نو هغه ورته وایي زه چې وګورځو یاره نو سپلای واچو نو ښځه ورپسې راله وایي ته خو ده سره ځې خو څه چل وکړو میخه یې لنګه وه که نه وایي څه چل وکړو یې پیتي پخه که ښاریانو به پیتي نه پېژانده هغوی به د عود دال خوړل او چې دلته مینګه هم خورو نو یې بس پیتي جوړه که بس دی ګرځېدو نه چې راغلي دي نو لاس یې وینځلي 2 کټې جوخ که پیړي جوخته کړه غلبېل یې پکې کېښود دا کالوخاني طالب یې ورته ډک د پیتای نه نو چې هغه یې رانږدې شو نو مېلمه ته د پېښور وایي وارو که زه به درته ووایم نو بیا به یې خورې نو هغه غوړي وله سوچه راړه پیاله یې نیمه غوړي پکې واچول چوري یې کړه ورته چې چوري کړه نو هغه چې جوړه شوه یې خورئ هاي کلمه چې وایي نو را خولې ته که یو خوږه هم ده خره تېره شي ولې غوړي و پکې سوچه نو هغه چې روټه یې وخوړی شو نو د مالک ته وایي یا خارې وایي دا څه شی و یاره نو خوښه وه نه چرګ او بلا خواږه وایي دې ته جي پیتي وایي وایي دا څه نه وایي دا تاسو خو د چڼې دال وچخورئ که نه موږ ته پیتي جوړه کړو نو پیتي خو به تې هغه چا جوړله چې سوچه غوړي به ورکړه نو هغه ښځې ته وایي دا نوم زده کړه د ده نه ما له به ښار کې دقه شان پیتي جوړې هغې ورته وایي تی هم یاد ساته بس د یاره شپه تېره کړې سهار راوتي مېلمانو لار ته غلطه شوې نو مخې نلنیر راغی نو هغې کې د ټول ځای هم نو دا خاوند ورته وایي لر شه زه ټوپ ومه که چېرې ما ټوپ و نو ته به ومې هغې ورته وایي زه زنانه یم وایي ما له لاسه خپې ماته وایي زه ته ټوپ نو هغه نښه مقرر کړه او یو ټس یې ختن نارینه هلته په غاړه پرېوت دې ته وایي دا کپان کې نه رادو کړه نو هغې بس چیل میل غونډ کړی دی رادو کړی خو چې ټوپ یې وکړو نو زنانه وه خو غاړې ته رسېدلې ده د ترخه ونیسله پرې نه وته تې نیغې ودروله یې منې که نه یې منم وایي دا راته ووایه هغه نوم درته یاد دی هغه خو دې ټوپ سره هېر شه پیتي وایي تا نو وایي ښځې ما نه هم دقه ټوپ سره پرې هېر شوی دی دې اوبو کې دی بډ یې وولې پیتي ګوري اوس پیتي کله لاسوله راځي مقدر راته لاس افضلي راته نو ده سوچ کړی چې دا خو ښځه خاوند دي لا بیا څه موري خو څه به تې پرېوتي وړوکې ته نه دی ډوب شوی ګینې چغې به وایي که نه راشه ته ورسره لاس و نو دی نه تپوس نه که هغه ورسره داسې کوي چې د دې څه یې وایي سړي ملا کار پرېښودم پېښور والا سړي له داسې په لپه اوبو بچې که د دې نه خو پیتي جوړ کړې تا ومونته درد چې پسې ګرځي نو یو شي نه پیتي جوړو چې بیا شي که نه نو هغه ګوره سړی نه و بیا که نه وشوه یاره